د انسانانو یو عجیبه غوندې فطرت ته الله جل جلاله په قرآن شریف کې اشاره کړې ده. الله جل جلاله فرمایي وایي ځینې خلک داسې دي چې دوی بالکل په بهانه باندې ولاړ دي. صحیح ده، روان د هر څه چې برابر وي، ژوند جوړ وي، کاروبار برابر وي، وظیفه یې، پیسې، خوشحالي، کور کې آرامي، بس دا سړی سم صحیح روان ده. صحیح ده که نه؟ خو چې کله یو دم په ژوند کې سختی راسي، مشکل راشي، نو یو دم دا سړی بس دومره تشویش غرض راوغورځېږي که نه، او یو دم بس سمې ټول هر څه حوصله، ایمان، اخلاق او عقیده او منځونه هر څه له لاسه ورکړي. الله جل جلاله فرمایي وایي بعضې خلک بالکل په بهانه باندې روان دي، بالکل داسې روان دي چې بس حالاتو دوی را کنټرول کړي دي. بس چې حالات صحیح وي نو دی هم سم صحیح ده، خو چې حالات خراب شو دی هم ګړز راوغورځېږي او هر څه خراب کي. الله جل جلاله فرمایي چې دنیا هم خرابه شوه، خو دا خو پرېږده چې صرف دنیا خرابه شي بلکې آخرت هم د خپل ځان لپاره برباد کړه. خسرت دنیا والآخره، دنیا او آخرت یې تباه او برباد شو. داسې ناشنا مثال ده چې الله جل جلاله قرآن شریف کې ورکړی ده. موږ تاسو باید حالات بدل نه کړي. که حالات ښه وي او که ښه نه وي، که موږ تاسو مریضان یو او که موږ تاسو روغ او جوړ یو، که موږ تاسو مسافر یو او یا په کور یو، که موږ تاسو په افغانستان کې یو که په خارج کې یو، باید موږ تاسو د خپل ایمان او د خپل عقیده او د خپل منځونه، د خپل فکر او د خپل شخصیتونه له لاسه ورنکړو. دا خو دنیا ده، حتما به حالات پکې راځي، جګې او ټیټې به خامخا موږ تاسو تجربه کوو. تر څو پورې چې موږ تاسو ژوندي یو نو دا جګې او ټیټې به خامخا په موږ تاسو باندې راځي. خو د دغو حالاتو له وجې نه باید موږ تاسو هغه خپل اصل او خپل شخصیت باید بدل نه کړو. الله جل جلاله فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف. وایي ځینې خلک بالکل داسې عبادت کوي لکه بالکل په دې سنډه باندې دا هغه چې ولاړ ده که نه، دغه رقم دی ولاړ ده، د الله عبادت کوي. فإن أصابه خیر اطمأن به. که چېرته دته ښه ورسېږي، خوشحالي راشي، پرمختګ راشي، ترقي راشي، نو بس دی زړه مطمئني په دې شیانو باندې که نه، په ځای د دې چې په الله باندې زړه مطمئني، په دغو دنیوي شیانو باندې زړه مطمئني چې بس اوس خو کاروبار روان شو، اوس خو وظیفه لاسته راغله، اوس خو به زه مطمئن او خوشحاله روان یم او ژوند به کوم. صحیح شو. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. خو که چېرته الله مکړه کوم مشکل راشي، معمولی په ژوند کې سختی راشي، غم او درد راشي، بس بیا د اعتراضونه شروع کی، مکمل د خپل شخصیت را بدل کی، مکمل په دې بل مخ را واوړي او خپل حقیقت هغه خراب کی. بس له الله نه هم ګیلې شروع کی، شکایتونه، فریادونه، منځونه هم پرېږدي. ځینې زموږ دوستان دي خارج ته تللي دي، الله د دوی مل شي، یو څه وخت وتلی د 1 کال 2 کاله 3 کاله قبولي نشته، او یا کاروبارونه هلته نه جوړېږي، او یا راتلی نشي، دلته ستونزې او مشکلات دي. په ځای د دې چې د دې ستونزو او مشکلاتو د حل لارو باندې فکر وکړي، د ګیلې او فریادونه او غمونه شروع کړي، زړه تنګ کړي، ورخطا شي، تشویشونه شروع کړي، منځونه پرېږدي، هر څه بس وایي دا څه بدبخته انسان یم، دا په کومه لار زه روان یم، زما ژوند ولې نه جوړېږي. ته چې د خپل ژوند د جوړېدو لپاره هڅه او کوشش ونه کړې، ژوند به څنګه جوړ شي؟ ژوند په خپله باندې جوړ شي؟ ژوند خو په خپله نه جوړېږي. صحیح شوه. او دا حالات چې اکثره موږ تاسو په خپل ځان باندې راولو که نه، دا زموږ او ستاسو د خپل فکر، د خپل سوچ او د خپلو کړنو نتیجه ده. هېڅ وخت هم موږ دین نشو ملامتولی چې موږ تاسو الله مکړه یا دین غریبانان کړي یا دین را باندې دا مشکلات او ستونزې راوستلي دي. نه، د هر څه موږ تاسو په خپل ځان باندې راولو. نو په هر حالت کې که چېرته تاسو روغ یې او یا مریضان یې، که مالدار یې که غریبان یې، که په افغانستان کې یې که په خارج کې یې، که په هر حالت کې یې، که وظیفه لرئ یا نه لرئ، که خپل کاروبار لرئ یا نه لرئ، ثابت قدم واوسئ، کلک محکم د نر غوندې د کلک مسلمان په څېر باندې محکم ودرېږئ او په هر حالت کې هم د الله جل جلاله باندې اعتماد وکئ، په هغه باندې توکل وکئ، په هغه باندې باور وکئ. هېڅ وخت کې هم د خپله حوصله او خپل امید او خپل یقین او باور هېڅ وخت کې هم له لاسه مه ورکوئ. که چېرته تاسو داسې وکئ چې تاسو باندې الله مکړه په دنیا کې سختي راسي او ستونزې د باندې راشي، یا انسان د سخت تاوان سره مخامخ شي، یا کوم هدف چې تاسو د خپل ځان لپاره ټاکلی هغه ته تاسو نشئ رسېدلی، نو تاسو داسې وکئ چې دین هم پرېږدئ. نو دنیا خو مو هسې هم له لاسه ورکړې وه، دین مو هم له لاسه ورک.
د دې وجې نه الله جل جلاله فرمایي چې د دنیا او د آخرت تاوان سره دا انسان مخامخ شو او یقینا چې دا یو ښکاره تاوان ده، نه دی په دنیا کې څه وکړو نه دی په آخرت کې څه وکړو. نو هیله کوم د خپلو ورونو نه، د خپلو دوستانو نه او څوک چې مونږ ګوري کلک او محکم په هر حال کې په دین باندې اوسېږئ. دا جګې او ټیټې په تاسو باندې صرف نه راځي، په ما باندې هم راځي، په بل باندې هم راځي، د دنیا په خوشبخته ترینه او په نیکترین انسان باندې هم راځي. صحیح شوه؟ خو دا حالات مونږ تاسو باید بدل نه کړي. کلک به انشاءالله درېږو، مستقیم به ودرېږو، با استقامته به اوسېږو او انشاءالله هېڅ وخت کې به هم د خپل اصلیت او اسلامیت او شخصیت له لاسه نه ورکړو.